د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د سلورمې یا د پنځمې هجری یو واقعیا ذکر کوي اختلاف ته پکې چې دا واقعیا په سلورمه هجری کې شوی او که په پنځمه کې دی باندې خود ټول علماو اتفاق دي چې د احد نه پس ودا واقعیا د سیرت خپل علما دي موسی بن عقبہ مشهور عالم دی د سیرت هغه وی دا واقعیا په سلورمه هجری کې شوی و دلیل هغه په د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه قول پیش کړي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې زه د احد په غزا کې نبی علیہ السلام ته پیش شم نو زه د دیار له سکالوم نو زی واپس کم وینه غشتم نو بیا ورته د خندق په جنگ کې پیش شم د سوار له سکالوم نو بیا واغشتم نو معلومه شو چې احد پس یو کال پس دی او احد په اتفاق د علماو په دریمه هجری کې دی نو د دې وجه نه معلومه شو چې دا په سلورمه کې شو محمد بن اسحاق رحمت الله علیه او د سره جمهور علما دي امام بخاریم د محمد بن اسحاق روایتونه اغشتري د سیرت په باب کې امام بخاری خو یو ځان له بادشاہ سړی دی تفسیر کې د ابو عبیده کول اخلي سیرت کې او مغازی کې د جګمدینو د محمد بن اسحاق اخلي محمد بن اسحاق وی چې دا په 15مه هجری کې و هغه وی عبد الله ابن عمر چې کوم دلیل دی پیش کړي نو عبد الله ابن عمر کې دی شي چې پورا د دیار له سکالو چې کوم دینو هغه نو بلکې دیار لسم کال شروع د دیار لسم پورا شوی نو بلکې دیار لسم کال شروع پیګه په دې خبره کړه یو دای چې دیار لس مکمل شي او بلدار چې دیار لسم شروعي نو او بیا چې کله دی وی چې په خندق کې پیښ شم نو کې دی چې 15 لس مکمل شوی نو چې دلته دیار لس مکمل نو دیار لسم شروع او الته 15 لس مکمل شوی خو دوه کال شول کنه ابل دلیل پکې دی په منځ کې دا پیش کړي ادا کول ډیر قوي ذکر چې امام بخاری مغشتري او دلیل پکې چې کوم دینو دی دا پیش کړي چې ګوره احد غزانه چې کله تلل نو ابو سفیان आवाज کړو چې را روان کال لبا بدر کې ملاویږي نو را روان کال له بدر شوی ایته بدر صغرا وای بدر صغرا او حمراء الاسد ورته وای نو ورپسې کال باندې بیا دا شوی بهرحال دا ابتدایي او سو خبرې وی دا شاتنه پکې بند اوس د دې واقع چې کوم دینو علت وجہ سبب او بیا د کوم دینو د واقع پس منظر وجہ او علت د دې داو چې په مدینه کې د يهوديانو غټې درې قبيلې وي بنو کینوکا بنو نذیر او بنو قریظه بنو کینوکا خیبر ته شړلیو او کستاسو یاد شي نو په دې دریم کال کې دا خبرم راغلی و چې بنو نذیر هم شړلیو د بنو نذیر سردار چې حیی بن اخطب حیی بن اخطب رستو بیا د نبی رسول سلام سخر دی د صفیه رضی الله تعالی عنها پلارو دا خدا په يهوديانو کې بعض سرداران ډیر خبيثانو په خبيثانو کې یو خبيث داو نو دی د احد د غزانه پس بعض روایتونو کې خدام راغلی چې د ځان سره چې کم دینو یو ملګری بل مغشته و کنانه بن ربی دی د احد د غزانه پس لاړل او مشرکین مکه ته وی چې دا سکار دي چې د خیبر کجوري ای کې بتا سو ته صدر کو
کنانه بن ربیع غطفان پسې ولېږلو د هغې سردارو چې کوم دی نو عینه بن حسن فزاري هم ډېر لالچي سړی و هغه پسې ولېږلو هغه ته وی تا ته خو به د خیبر نیمې کجورې درکو او ته ملګرتیا د قریشو وکړه قریشو ته څه پیغورونه ورکړل پیغور دا عرب چې وونو دا هم چې کوم دی نو داسې غیرتمند خلکو پخوا لکه د پښتانو په شانتې او اوس لکه د پښتنو په شانتې بې غیرته دي هغه یم نو غیرت به پکې ډېر زیات چې پیغور به ورته چا ورکو پښتنو هم داسې چې چا پیغور ورکو بیا به مړي کول نو دا نو هغه دې پیغورونه ورکړل چاته وي ستا پلارې وجلې دی او ته دلته ناست یې چاته وي ستا رورې وجلې ته دلته ناست یې نو یې وي څه وکړو وي تاسو راشئ موږ به در سره ملګري شو او بس په یو ځای به پې ورشو او ختم به کړو قبیله بنو غطفان چې و دا ډېره جنګیالې قبیله وه او د دې کې قبیله بنو غطفان کې خلک هم ډېرو بهرحال ابو سفیان سره 10,000 کسان ملګري شول 10,000 او را روان شول د مدینې په طرف حیی بن اخطب چې راغی دلته نو اوس په مدینه کې کار شروع کو مدینه کې د یهودیانو یو قبیله پاتې و بنو قریظه د هغې سردارو کعب بن اسد حیی بن اخطب هغه پسې راغی هغه چې د لرې نه داسې وکتل چې حیی را روان دی نو هغه ورته دروازه بنده کړه دروازې ورته بنده کړه د کلي د کلي دروازه ډبوله قله که تاسو دا کله بالاحصار لیدلی یا شاهي کله مو لیدلی بادشاهي کله مو لیدلی نو بره دې کې داسې واړه واړه سوري نو په هغه وړو وړو سورو کې ورته هغه آواز ورکو ورته وی حیی ته ډېر رزیل سړی ته چې کلم راځي نو ځان سره شر راوړي زه تا ته دروازه نه کولم ورته وی دروازه کولو کا ما د خوشحالۍ خبر راوړی دی ده ورته وی څه خبر دی راوړی وی خبر مې د خوشحالۍ دا راوړی چې مکې والا مې راوچت کړي دي را روان دي 10,000 کسان دي ورسره او دا محمد صلی الله علیه وسلم او د ملګری به ټول ختمه او بیا به د دلته نه ځي د خوشحالۍ خبر مې درته راوړی د دین مو چې کوم دینو فارغوم هغه ورته وی ته ډېر زیات رزیلې زما د محمد صلی الله علیه وسلم سره معاهده شوې ده چې موږ به د یو بل خلاف سازش نه کوو او یو بل سره به چې کوم دی جنگ نه کوو او د یو بل خلاف به د بل سړي مدد نه کوو څنګه ته ما پسې راځې ده ورته مړه ډېر بار بار دروازه ډبوله 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 او لالچ چې هغې ته هم به کجوري ورکوو تا ته به هم درکوو مدینه به اوزګاره شي دا مسلمانان راغلي او زموږ د سر د پاسه ناست دي دا ټولې خبرې ورته وکړي بهرحال هغه ورته دروازه کوله وکړه چې دروازې کوله وکړه او بس د سره خبرې وشوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې مکې والا را روان شوي دي او 10,000 کسان دي ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو سره مشوره وکړه صحابه کرامو کې یو کسو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا د فارس نه راغلی او دا ډیر زیات چې کم دینو تجربه کار د ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله موږ داسې یو چې موږ کې د دشمن د مقابله وس او طاقت نی په فارس کې نو موږ د خپل علاقې نه غیر چاپیر خندق کړو عربیانو خندق نه پیژندو عربستان کې خندق چا نه پیژندو نبی رسول الله ورته چې خندق څنګه هغه ورته ټول ارس ترتیب وي چې داسې موږ کنده کو او د کلی نه غیر چاپیر کنده کو دومره پلنه چې اس او سړی ته ټوپ نشي والی دومره ښکته که سړی کوشي نو واپس خطی نشي چې چا لاس نی ورکړي په دې طریقه باندې موږ خندق کوو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبره خوښه شوه او د خندق چې کم دینو اراده وکړه چې خندق کنو شپږ ورځو کې یا 10 ورځو کې خندق کنهسته لري ا دې شپږو یا 10 ورځو کې مکې والا بسره رسیدلی دي خندق د کنهستو ترتیبي جوړ کو 10 صحابه کرام تقسیم کړل او ار 10 کسانو ته 10 غزازې ورکو
د دې ځای نه تر هغه ځای پورې به 10 کسان کنه دومره پلن او دومره ښکته د دې ځای نه د هغه ځای نه بیا هغه ځای پورې 10 کسان نور په خپله نبي علیه صلات وسلام 10 کسانو سره ملګري وو د صحابه اختلاف شو په سلمان فارسی چې دې تجربه کار دی نو هرې ډلې وي چې دې موږ سره وي نبی علیہ السلام دې ټول سره نشي کېدی خو یو کس سره بکیږي یو جماعت سره بکیږي بس یو سره کو اختلاف پرې اختلاف وخت نه دی کناستل شروع کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک کو داله بوالا او په جولې کې به خوره اچولا په جولې کې او دا به وړه او هغه طرف ته به غرزولا بار طرف ته چې کم طرف نه کافر راځي هغه طرف ته به چې کم دینو غرزوله په خپل لاس او سم په شوق لګي او صحابه او یو بل ته به کتا کتلی جمعات کې خلک کار کوي اجره کې کار کوي یا به پخوا اشری وي نو یو بل پسې پکې आवाज هم کوي کنه او څوک پکې مصری وي څوک پکې ټپی وي څوک پکې چاربیتی وي صحابه کرامو په پکې چې کم دینو اشعار وي او اشعار به د جوش او د جذبې وي نبی علیہ السلام چې کله شروع کولا نبی وی بسم الله وبه بدینا پنوم د الله او داغه پنوم آغاز کو ولو عبدنا غیره شقینا او کداغه نه علاوه مو د بل چا عبادت کو نو بدبخت بشو او دا خندق کناستل داغه عبادت دی د جهاد تیاری وکنه نو خندق کناستل داغه عبادت دی حبذا رب وحبذا دینا سخستو خپل رب دی او سخ خپل جګم دینو دین دی بیا با صحابه کرامو به आवाज کولو صحابه به پچغوي ټول په شریکا نحن الذين بايعوا محمدا من اغه خلق یو چې من د محمد صلی الله علیه وسلم نه بیت کړی دی علی الجهاد ما بقینا ابدا په جهاد باندې ترسو چې ژوندیو چې ترسو سترګو کې غړېدل دي او جسم کې سا جاری ده بس په جهاد مو بیت دی ها جهاد بکو تر د سپسپینه ګیره بهم کو په بوډاوالی بهم کو په معذوروالی بهم کو دا صحابه وبدا نارواله نو نبی علیہ السلام به ورپسې نارواله نبی علیہ السلام به ورته وی اللهم لا عيش الا عيش الاخره یا الله جون د آخرت دی الله دې مونږ ته را نصیب کړي یا الله جون د آخرت دی اپغفر للانصار والمهاجرا دا انصار او دا مهاجرین یا الله معاف کړي اکل به نبی علیہ السلام وی اللهم لا خیر الا خیر الاخره یا الله بس خیر صرف د آخرت خیر دی دنیا کې خوشحالو پسې مگر ځه خیر نه مراد ګورې هغه خیر نه دی چې دا فقیران یې په کوڅو کې غواړي دا د عربی ټکې دی خوشحالي یا الله خوشحالي د آخرت خوشحالي ده الله دې مونږ ته را نصیب کړي فبارک بالانصار والمهاجرا او یا الله دې مهاجرین او دې انصارو کې برکت واچي بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چغه ورکړله وی والله لولا الله مهتدینا فالله قسم ک الله نو مونږ ته هدایت چا کړی وي اچام بنوي کړی مونږ ته هدایت چا کړی الله دا مونږ دلته کې دا دې دونه خپل خبرو ته راجمع کړی چایو الله راجمع کړی دا خپل کمال نه غني ان په بچا باندې احسان کې دا ټول دا مونږ ټول الله تبار انتهایی غریبانان یو انتهایی چې کم دینو کمزور یو بیکار یو زمنګ نه د رنگ د ډنګ د مال دولت ارسل لحاظ سره خلق اوس به پردو چانو ته ډډی والی او موبایل کې بلګي پردو چانو ته به ډډی والی کوسو کې بناستي څوک به پوزه کې ګوتې وي او څوک به ګیره کې ګوتې وي لګیا وي لیکن من الله تعالی را جمع کو داسې خبرو ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغې کې زندگی تیر کړي دې ته سیرت ولا تصدقنا ولا صلینا ک الله مونږ ته هدایت نو کړي نه به مونږ صدقې کړي وي او نه به مونږ منځونه کړیو مونږ او صدقه کوم کو نو د الله تعالی په توفیق کې کو فانزلا سکینه علینا یا الله
سکینه په موږ نازل کې وثبت الاقدام ان لاقینا اک دشمن سره مخامخ شونو زمون قدمونه مضبوط کې چې بشا نزو ان الاولا قد بغوا علينا دی خلقو په موږ باندې بغاوت کړي سرکشي کړي موږ پسې را پاسې دلی دي ان ارادو فتنتن ابینا کدی ارسم را په موږ کې فتنه پیدا کول غواړي موږ انکار کوو چې نبی رسول الله به ابینا نو صحابه بټول چغه کوي ابینا 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 پټول 3000 کسان سو زرا 3000 کسان او دا خوري به کنستلی او جولو کې به چلولي د دواړو جهانو سردار د چا د مخه چې دا ټوله دنیا تر اوسه آباد ده هغه په جولې کې خوري چلولي ښا دا سينو کړي چې راځي مړه چې دغه چوک بن کو دی منګ پسې راځي راځي چې دغه کې یو جلسه یو درنو کو درنا اوس دین د درنو کړي دي درنې ته دین وای په خبرو سره او چې کوم دی چوک بندولو ته دی دین وای راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت راشه ظالمه خلق د په گمراهی کې چولې دي ټول خلق د گمراه کړي دي جلسه وکاو چې کوم دی نو پروګرام وکا پروګرام ته دین ویلې دي پروګرام ته پروګرامونه به نه کول نبی رسول الله والسلام اتفاق سره په دې کنستو کې یو ناشنا واقعیا پیښ راغله دو واقعات پیښ راغلي دي ناشنا یو واقعیا پیښ دار هغه چې یو غټ کانی راووتلو دا کنستل چې سړی کوي کله کله پکې کانی راوځي کنه کانی راووتلو یو غټ اوچته دونا او ماته دومنا ادا کانی د چا په ځای کې راووتو د سلمان فارسی په ځای کې راووتو الله خودل چې د الله لپاره کار کې تجربو پسې مگر دا چې د دې سړي تجربه شته او د دې نشته او د تجربه به د الله لپاره چې کار کوي مړه میدان ته وردانګه که تجربه دی او کني هغه تجربه کار سړي د مخې ته مسله را پیښه شوه ټول صحابه په ځان ستړي کو 3000 صحابه نبی علیہ السلام مې راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پلک واغشتو پلک او چې څنګه لومبنه گزار را پری خودلو ا گزار د نبی علیہ السلام گزار د چاو قبل از مر ترجمه کې ویلو کنه پیغمبر کې د 100 سړو طاقتي سلور زرا د 100 سړو چې سلور زرا کسب باندې سړی داس چې کوم دینو را پریګ دینو څه چلوي لیکن دومره غټ او سخت کانیو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په گزار ته معمولی غونډه کې ډړه جدا شو معمولی غونډه او یو لمبته وخطا اپا هغه لمبه باندې نبی علیہ السلام الله اکبر اچ څنګه الله اکبر ناره ولا صحابه ته وی ماتا پدې لمبه کې د روم هغه محلات او خودل شول وی هغه د روم محلات ستا امت ته ملاویږي د روم محلات سو دا په جربونو زیو د سرو زرو جوړو د سرو زرو چت پورې ټول لکه نن سبا خلک دا سیلینګ کوي کنه هغه به دا سیلینګونه د سرو زرو کول د سرو زرو وی دا ټول محلات ما ته الله خودل چې ستا امت ته ورکوم اچ دویم گزارې ورته را پرې خو دنو دی بل طرف نه یو وړه ټوکړه جدا شو دړه او لمبته وخطا نبی رسول الله الله اکبر وی پدې کې ماته د پاریس او د حیرا مقامات الله تعالی او خودل وی دا بستا چې کم دینو امت ته ورکوم اچ دریم گزارې ورته را پرې خو دنی وانی شو دنی لکه بالکل چې سم هغه په ماشين کې ورواچ او کرشته جوړ کې دا سي دنی وانی لاړلو الله اکبر ناره واله ابس کان رکو منافقین ولاړو تماشې ته راغلي کنه تماشګیر منافقین ولاړو وی د یری دا حال دي چې خندق کني د یری دا حال دي چې خندق کني د لوګي دا حال دي چې خېټه پورې کانی تړلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خېټه پورې کانی تړلي شوی یو ابته صحابه کرامو اسم نو وړلې سره د نبی علیہ السلام او په ناره خېټه باندې دا کنستل کول پیش او اوس د مولیانو خوراک لیدلې چې د پروګرام نه لړ شي 3 ورځې د دې خېټه خرابې 3 ورځې په پروګرام کې دی جنت تقسیمې ښا
خلکو ته د جنت ټیکټونه ورکوي درې ورځې د دې خېټه خرابوي د زیات خوراک د وجې نه بعضې خو پکې وایي اور ډونګه کې راته واچوو یې کور ته هم پکې اوسه نو د لوږې دا حال دی او د یرې دا حال دی اوس هم خلک وایي او وی خبرې د سوپر پاور کوي روم او پارس سوپر پاور کنه اوس هم خلک وایي دا طالبان سم ورسره نشته افغانستان خپې خپې طالبانو یو کلاشنکو به یو تماچه به ورسره وه نور ورسره سم نو بیا د روسیانو راکټ لانچرې واغېستلې دغه ورسره خلکو به وی دی د روم او دی چې کوم دی د امریکې او د روس خبرې کوي او مې روس چې کوم دی نو ډي ته کو مې امریکا ډي ته خبر ورسره هغه ټول ورسره چې کوم دی نو خطر دڼې ونه کړ امریکې هم چې کوم دی واله او روس هم واله هغه چې کوم دی خپې خپو سر تور سر باندې ویته چې کوم دی میدان ته ردنګ الله تعالی نصرت او مدد ته وګوره دا منافقینو په هر دور کې ویلی او بس اوسې موي څوک چې دا خبرې کوي کنه چې امریکا خو مړ ډیره طاقتور ده او داسې اوسې دا غټ منافقي دا هغه منافقینو نه پاتې شوی نسل دی دویمه واقعه مخې ته دا راغله چې جابر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وګړي یو هفته اوس وسینه دی خوړلې نو د غرمې ټیمو نبی علیہ السلام ته ما ته اجازت راکا چې زلاړ شم کور ته ما نوې واده کړی دی لږ د کور خبر والم خبر ښکاره نه کا نبی علیہ السلام ورته وی ځه کور ته چې لاړو د ښځې نوم و زینب ته وی سشته کور کې هغې وی دغه برما ولاړ دی برما عربیان د 2 میاشتو چیلوکي ته وایي د څو میاشتو د 2 میاشتو چیلوکي د 2 میاشتو چیلوکي چې حلال کې که نه نو دا وکاشه به په یوازې خوري په خبره ورسېلې دا دومره یي په یوازې به خوري په خبره ورسېلې د 2 میاشتو څه چیلوکي وی د کشتې او نورې سم نشته او وی د روټې د لوپټې پلو پورې تړلې اوربشې وي د لوپټې پلو پورې چې اوربشې تړلې څومره وي په خبره ورسېلې دغه 1 کیلو شوي الان کې کیلو نه تړلې کېږي ځکه چې سپکې ډېرې خو لیکن کیلو شوي ښځې ته وی ته چې کوم دی اوربشې میچن ته واچوه میچن ته وکړه او په خپلې د چیلوکي نه سر پرې کو سرمنې ته نه وښکه اټک ټوکي کو دیچکي کې واچولو وی دې پسې اور بل کا او میچن چې کوم دی نو میچن وچلوه اوربشې وړکه بس اوړه واغږه که یو روټۍ دې شو که 2 شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ راولم چې روټۍ وخوري ښځې ورته وي د انصارو ښځې چې وي نو دا په خاوندانو زورورې وي دوی به په خاوندانو غصې هم کولې زموږ د ښځو په شان وي دا هم د انصارو د قبیلې نه دي نو دا به چې کوم دی نو پتلو کې ورته ښځې وی ګورې وي امو نه شرمې صرف نبی علیہ السلام راوله او زیات نه زیات یو 2 ملګري کوي ټیک دا ځکه 2 ملګري خو ورسره ټیم کنه ابوبکر عمر خوري ټیم هغه وزیرانو کنه به که یو 2 ملګري ورسره یو غره نور زیات خلک را بسره نه هم نه شرمې وی ټیک دا سړی په منډه لاړلو الله تبارک وتعالى سره د دې ماشومان مونږ ټول ته عمرې را نصیب کی حجونه را نصیب کی د خندق هغه نه خشته وسمشته په خبر ورسېږي چې بیا درته دا یادي چې قدم پکې او تا ته نبی علیہ السلام او صحابه را یادي او دا جابر درته را یاد شي نو جابر تلان راغی نبی علیہ السلام ته بغوک کې وی چې ته ابوبکر او عمر لږه غونته روټۍ مې تیار کړې را پاسې راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لیډر و چې روټۍ ته به یوازې ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی لکه کار پرې دی راځي جابر روټۍ کړې ده نو څونه کسان 3000 کسان را روان دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې را روان دي جابر مخکې را منډه کې او کور ته راغی ښځې ته وی یو کار وشو وی څه وی ټول خلک راو هغې ورته وی د بخاري روایت دی وی ستا هغه داسې حکم هلته بخاري کې دي قضا و قضا وی ستا هغه داسې حکم تا ته ما نه ویلي چې شرمې وی ما خو نبي علیه الصلاة والسلام ته په غوږ کې وي خو هغه ټولو خلکو دومره یقین والا ښځې وي دومره الله دې زموږ ښځې داسې کړي
دومره یقین والا ښځې وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې کار کړی وي بیا اس پروا مه کوه راځه دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ورسېدو 3000 فوج ورپسې شاته لري او د یوې هفتې اوږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زینب ته وی زینب لاړه شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو دپاره یو غټ کور او یو غټه قله هغې مقرر کړې وه زنانه ټولې په هغې کې وي او صفیه رضی الله تعالی عنها او حسان بن ثابت ورته څوکیداران کړي وو هغې کې وی ورسه د هلته نه تکړه تکړه جینکې ځوانې تکړه جینکې راوله چې تا سره په تنور زر زر روټۍ لګئ او زر زر را کولاوئ تنور کې اور ور واچولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اوړه ماله راوړه نو هغه به څونه وړو نبی علیہ السلام پکې خپله لاړه وتوکله او د کټوۍ نه به سر نه لرې کوي نبی علیہ السلام په چوکۍ کېناستلو او دیچکي ته او سمسې واغشته صحابه کرامو ته وی ټول کېنې ټول صحابه کرام چې کوم دینو کېناستل په دسترخوان باندې او تکړه تکړه جینکې راغې هغوی به روټۍ لګولې د تنور نه راکوزولې وې او یو څو صحابه تکړه تکړه نوجوانان په منډه منډه په دسترخوان روټۍ خورولې او پلیټونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس ډکول او کېښودل به ویځې 3000 کسان ماړه شول کولپې ډکه تنور ډک دیچکې لا د سالن نه ډک دا زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورته وی موږ در نزو او تاسو چې کوم دی دا تنور نم روټۍ راکولو کې د کولپې دم اوتپې دام چې کوم دی راکولو کې زنانم اوږي دي هغوی به هم سني خوړلې دا نور باقي پاتې هغوی ته یوسئ 3000 کسانو دا پکې په دې کې مخې ته راغله بهرحال 6 ورځې یا 10 ورځې تېرې شولې مشرکین مکه را ورسېدل د ابو سفیان په امارت کې 10,000 کسانو ګیر چاپېرې د مدینې نه دیرې واچولې چې نږدې راغله ویې کتل وی دا څنګه چل دی عربو ته خو د دې خبرې چل نه ورځي دا چا کنستې دي بس پریشانه وو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې کوم خلکو بنو قریظه هغوی چې کوم دینو دغه کړی غداري کړې وه نبی علیہ السلام ته چا ووایي چې دغه شان چل دی هغه سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ دا د مدینې سردارانو دواړه یې ولېږل وی لاړ شئ معلومات وکړئ چې هغوی یقینا غداري کړې که چېرې غداري یې کړي او چې تاسو راشئ نو ښکاره خبره به نه کوئ کوډ ورډ الفاظ به وایئ او که غداري یې نه کړې خبره هسې وه نو بیا به علی الاعلان ووایئ چې نه ده کړې ای چې لاړل نو کعب بن اسد سره میلو شول او ورته وی چې ګوره تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده کړې ده او معاهده کې تا ته چې کوم دی نو دا ویلو چې جنگ به نه کوو نو ده ورته وی کم رسول الله کم محمد زه خو نه پېژنم او خبرې ګډې وډې کولې ګډې وډې او ورته وی تاسو د ناتجربه کارو سره جنګونه کړي چې موږ سره مو جنګ راشي بیا به سره ګورو سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ شراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی عقل او کارا دی ورته وی کستاسو یاد شي قبیله عقل او قبیله کارا لس صحابه کرام بوتلی او په لار باندې شهیدان کړي خبیب او زید دواړه بیا په مدینه والا خرڅ کړي چې دی ورته وی نبی علیہ السلام پیش وشل لکه غداری کړي دا بس خبره ځان سره اوساتله بهرحال دی واقعیا کې یو مسئله ثابت شوه چې د کافرانو اسلحه د کافرانو تور طریقه په جنگ کې اختیارول شي دا خندق نه دی د دې ایجاد د پارس بادشاہ منوشهر بن اوبیرج بن افریدون دا غنمو اول خندق هغه کنستری نبی علیہ الصلوۃ والسلام منجنیق په طائف والا استعمال کړي
دا د پاریس ایجادو خالد بن ولید خندق استعمال کړي ابوبکر صدیق دا منجنیک توبه استعمال کړي دا غ زمانه توبه کانه به پکې کې خودو وشتو به نو دا چې کوم دي استعمال کړي دي نبی رسول الله اعلان کې دا د کافر ایجادو نو د کافرو جوړه شوی اسلحه هغه استعمالول شي او هغه طریقه البته صرف دانه کډری کار دي چې سیزل مناسب نه دي کته چا سره جنگم کې نو داسې طریقه باندې اختیار چې په اور اوسوځي دا نن سبا چې کوم پاسپورت بمونه وغیرہ وشتل کیږي او باغې سره انسانان سوځي دا د شریعت اسلام نه خلاف دي مسلمانانو ته داسې نه دي پکار او کافر کوي نو کوي به خپل کا بهر حال دام ته ثابت شو پدی دوران کې د کافرو مشهور یو درې سلور جنگیالیان هغه چې کم دینو شپږ کسانو تقریبا یو اکرمه بن ابي جهل د ابو جهل زویو یو عمر بن عبدود دی په جنگ بدر کې زخمی شوی مو حبیره بن ابي وهب زرار بن خطاب د عمر دلانو رور زرار بن خطاب او دام غټ پهلوانو نوفل بن عبد الله دا 15 شپږ کسان چې کم دینو دای په هر طریقه چې خندق کراس کړي دی راوړي دي چې راوړي دي نو پدې کې دا عمر بن عبدود چې دا ډیر تکړه پهلوانو علی رضی الله عنه د تمخه ته ورغی دا ورته وی سو کې هغه ورته وی علیما وی زمانه ته ماشوم بچي تا سره وی جنگ نه کوم ستا وجل زنه خوخوم علی رضی الله عنه ورته وی زستا وجل خوخوم تبه نه خوخوم بدی په غوسه کې چې کم دینو د اسن راکوشو علی رضی الله عنه رامنډه کا علی رضی الله عنه تنه کې ناستلو معمولی غونډه کې د تندې زخمی شو او چې څنګه پاسې درو گزار پیو کو په یو گزار باندې مردار کړلو په یو گزار باندې او یو دوه کسان پکې نورم چې کم دی مردار شو یو پکې کند ته پریوتو سټه مات شو خندق ته پریوتو درې کسان بهر حال مردار شو نورو تختیدل د صحابه کرامو د طرفنا پدې دز جوس کې داغه طرفه بای غشیرا وشتل خندقو د دې طرفه بدی وشتل پدې کې چې کوم دې شپږ کسان لګیدلی د صحابه او هغه شپږ کسان چې کوم دینو شهیدان شوی سعد ابن معاذ دی خدان سره یاد ساتي دا نوم دی پورن نه شهید لګرستو شهید دی عبد الله بن سهل ثعلبه بن غنمه انس بن اویس توپیل بن نعمان او کعب بن زید دا شپږ صحابه کرام پکې د شهیدان شول او بهرحال 15 ورځې یا 20 ورځې یا 21 ورځې په دې محاصره کې تیر شول الله تبارک وتعالى سخت سیلې راوستله او موسم د جمی یخ سیلې وا او ورکی غلیم وا او د کافرانو دیګونه دیچکی ارسي واړو او دلته کې بنو قریظه چې کوم غداری کړي وا نعیم بن مسعود تاسو ته ما په جنگ احد کې ویلو دا نوم ځان سره یاد ساتئ نعیم بن مسعود اشجعی آلته جنگ احد کې د کافرانو خبر راوړو د کافران مسلمانانو يرول دلته کې راغی نبی علیہ السلام ته ویزو مسلمان شوی ما نبی علیہ السلام ورته وی ته یو کس نو سبو کې وی زه کار کولې شم وی ما ته اجازه راکا وی تا ته اجازه ته ځا چې سم کولې شي لاړو چې کم دی قبیله بنو قریظه پسې قبیله بنو قریظه ته وی چې دا سکار دی چې مشرکین مکه چې دي د هغې سامانونه او خوراکونه ختم شوي دي او تښتېدو ولدي تاسو په مدینه کې پاتې نو تاسو به د دې نه پس نبی علیہ السلام رانیسی او ټکۍ به مو نو وی سوکو وی داسې کارو کې چې مشرکین مکه ته وایي چې مونږ خو ستاسو ملګرتیا وکړه نو اوس چې تاسو ځئ نو که مونږ باندې نبی علیہ السلام چړهایي کوي نو زموږ ملګرتیا به څوک کوي نو هغې خو هغه مکه کې دي ته ورپسې څنګه خبر لېږي وی ورته ووایي چې مونږ ته یو 4-5 مشران راکې بطور ضمانت دلته به مونږ سره یي که په مونږ سخت راځي نو تاسو به زمونږ امداد ته راځئ دا هغې د وجې نه دوی ورته وی دا خو تا ډېره ښه خبره وکړه
راغې مشرکین مکه دی خو د مشرکینو په ډله کې و راغې ابو سفیان ته وی یو خبرې نه خبر شوم وی څه خبرې نه وی قبیله بنو قریظه خو مشوره کړې ده د څه شي وی مشورې دا کړې نبی علیہ السلام ته خبر لېږلی ورته ویلي چې یو 15 د مشرکانو سرداران درته راولم لاس په لاس او دلته ووجنه او ما ته سم وایه وی ښه دی کې د قبیله بنو قریظه وفد رسېدو مشرکین مکه ابو سفیان ته وی دغه شان چل تاسو خو روانې زنګ بس کېږي نو موږ خو تاسو ملګري وی څنګه ملګري تاسو خو مکې ته ځئ موږ ته یو 15 مشران راکړي چې دلته موږ سره یې به طورې ضمانت هغه ویل که د نعیم خبره خو رښتیا وه ډېر نه 15 مشران بوزي جنگ کې به داسې کار کوي چې ستا دشمن اتفاق او اتحاد کړي که نه نو یو بل سره هغوی ونښلوه یو بل سره نن دا کار چا کړی دی امریکې ټول مسلمانان یو بل سره نښلولي دي افغانستان او پاکستان یو بل سره نښلولي دي افغانستان او پاکستان او بنگلاديش یو بل سره نښلولي دي پاکستان او چې کوم دي نو عربستان یو بل سره نښلولي ټول یو بل سره نښلولي دي او په خپله لړاو حکومت کړو دا د پیرغون فارموله وه ای باندې لګې دی هغې عمل کوي بهرحال چې د دې خبرې ورته پته ولګېدله نو بس هغوی یو بل نه بری شو مشرکین ورته وایي سمړه خپل کار کوه نو دوی ورته وایي موږ سره مو داسې وکړل وی بیا به آینده لپاره موږ هم ستاسو ملګرتیا نه کوو به دوی یو بل سره بد شو ابو سفیان اراده وکړه چې خپل فوج ته خطاب کومه چې زو بس تختو خو لیکن چې نبی علیہ السلام ته پته ونه لګي چې تښتېدلي ګوره جنگ داسې که نه په جنگ کې به دشمن ته ځان نیغ کې نیغ که ته داسې وایې چې یاره جي مونږ خو ډېر عاجزان یو مړه نو بیا خو بل ځان ته کاري نه خو نیغ به ځان کې د دې حامد میر یو کالم ما کتلو د اسامه بن لادن رحمت الله علیه نو دا ډېر جنگي سړی او د جنگ ډېر ماهر نو هغه کې هغه وی چې ما سره یو امریکني د انټرویو چلی غته څه وایي خلکو نه چې صحافي یو امریکني صحافي انګریز صحافي را سره تللی و چې د اسامه نه انټرویو یې ما ته وی ته ترې نه وخت واله وی ما ته نه وخت واخیستو وی چې لاړو داسې په غارونو کې دننه و وی سخت بیمار و اسامه سخت بیمار و ګردې یې پیل شوی وي ډېر سخت بیمار و وی موږ ته یې مېلمستیا کړې وه د ګډ غوښه یې پخ کړې وه وی د ګډ غوښه یې سمه ډېره وخوړله مو دغه شانتې بغیر روټۍ وخوړله سمه ډېره یې وخوړله او بیا د هغې نه پس چې موږ ته انټرویو راکوي بیا بار دغه نه راووتلو ښه په تکلیف سره او په اس د پاسه سور شو داسې یو چکر یې مووالو بیا هغه انګریز نور څه کار مار کې مصروف وي ما ورته ووایي چې لکه حضرت صاحب تاسو خو بیمار مې ما ته وی چې دا مې د انګریز ته ښودلو دپاره وکړه دی به اوس ځي او انګریزانو ته به دا هر څه وړي نو چېرته دی ورته دا ونه وایي چې مړه به سړی خو ختم نه وي دله مې ځان ښکاره کړو چې زه لا تر اوسه پورې ژوند یم زه به امریکا نړوم د هغې نه بس به ځم په خبره ورسلې نو دا جنګي مهارت ځان به ښه ښکاره کوي ځان به چې کوم دی نو اوچت کړه سترګې به اوچتې ګرځې نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ماسخوتن ټیم دی وی څوک به لړ شي د مشرکینو خبر به ماته راوړي او صحابه کرام سخته یخني ده هغه یو پیرې روټۍ خوړلې ده بیا روټۍ هم نه ده خوړلې بیا اوږې شوي دي اوږې دي او یخنیم ده تا به کتلي چې په یخنۍ کې سړي اوږې چې څه چلي داسې راکوږي نو یو صحابي هم نه پاسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته حذیفه پاسې دوی راشه دلته وی لاړ شه مشرکین مکه خبر راوړه خبر به راوړي مشرکین مکه در باندې پی نشي اس حرکت به نه کې بس صرف به خبر راوړي زیب او راضی به نور به هېڅ هم نه کې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر نه تر د خپو پورې په ما داسې لاس والو وی زه داسې روانم وی ما وی که زه په بټۍ کې روان یم داسې ګرم او گیر چاپیر زولو او داسې زولو چې د مشرکینو دیګونه تختول
او په ما باندې د سر اوانه لګېدله د نبی علیه صلات وسلام د لاس په برکت وی هلته لاړلم چې لاړم چې ومې کتل ابو سفیان اور بل کړی دی او ناست دی او خلکو ته وی چې زمونږ خوراک هم ختم شو زمونږ څښاک هم ختم شو او اسلحه هم تقریبا غشیم ختم شول بس ناکام یو اوس ځو لیکن دې تلو کې چې پته مسلمانانو ته نه لګي چې مونږ چې کوم دی نو تلي یو او داسې په ناکامۍ تلي یو نو تاسو داسې کار وکړئ چې ګیر چاپېر وګورئ چې تاسو سره خو څوک شته نه پردي وی د یو بل لاس ونیسئ او تپوس وکړئ حذیفه رضی الله تعالی عنه وی ما سره داسې یو چې کوم دی نو دوه مشرکین ولاړو وی فورن مې د هغه یو لاس ونیو بل مې ورته چې لکه څوک یې وی ما یې چېرته زما لاسونه نیسي چې څوک یې وی ما د هغې لاسونه ونیول چې لکه څوک یې وی هغه یو وی چې زه پلان کې مو دی بل وی چې زه پلان کې ما وی چې خلاص ټیک ده ما یې که د مدینې خلک یې بس وی ځان مې بچ کو ابو سفیان په اس سور شو او ابو سفیان داسې و چې بالکل زما د غشي په هدف کې و وی غش مې روغ کو وی بیا راته د نبی علیه السلام خبر رایده شوه چې سکې خو به نه وی بیا راغم نبی علیه السلام ته مې خبر راوړلو سحر شو نبی علیه الصلاة والسلام د خندق نه پورې شي او چې څونه دیګونه او دیچکي او پتیلي او سمسې او کاسې او جامې او چپلې او دا څه ټوپې او څه شی پاتې شوی وی دا ټول په غنیمت کې راغونډ کې او راځئ مدینې ته چې کوم دی نو ماسپښین راغلل واپس ماسپښین راغلل او د راتلو په وخت په دې جنگ کې صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام ویلي دا دعا وایه تاسو هم وایه اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اکدا یو شی ور سره بل ملګری کوي اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا دا چې کوم دین وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا وکړه اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب اے هغه ذاته چې کتاب د نازل کړي دی وریځي چلے وحازم الاحزاب او لشکرو ته شکست ورکې اهزمهم وانصرنا علیهم دیتم شکست ورکو زمون مدد وکا رواه البخاری واپس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په واپسې کې چې راتلو نو دا دعا وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده او واپس راغی او دیو فرمایل وی الان نغزوهم ولا يغزوننا ونحن نسير اليهم د نن پس به ور سره مونږ جنگ کو دی به را سره نه کوي او د نن پس به ور پسې مونږ زو دی به را پسې نه راځي رواه البخاری څوک چې اقدامی جهاد نه انکار کوي نو د بخاری دا روایت دی وګوري ځان دې پیږي اقدامی دی ته وایي چې مسلمان را پاسي او کافر پسې لاړ شي اوس خو مسلمان چې کوم دی دفاعي نه کوي دفاعي دی ته وایي چې کافر در پسې راغلی خپل دفاع خو کوه که نه ظالمه ده خو دی خپل دفاع نه کوي نو دا نو دی کې چې کوم دی د اقدامی جنگ دلیل دی الله دې عمل کولو توفیق راکړي